بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو. ښځه د سړي جنت ته د تګ سبب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، مفهوم یې داسې دی: هر هغه څوک چې د خپلو دوه لوڼو ښه پالنه وکړي او د بلوغ تر وخته پورې هر راز روا غوښتنې پر ځای کړي، نو هغه به د قیامت په ورځ داسې وي لکه بیا یې خپلو دواړو ګوتو ته اشاره وکړه چې یو ځای یې نیولې وي. او هر هغه څوک چې د خپلو لوڼو له امله له کومې ستونزې سره مخ شي او سره له هغې بیا هم د هغوی ښه پالنه وکړي، نو د قیامت په ورځ به د نوموړي کس او د دوزخ د اور ترمنځ یو دیوال د پردې په شان واقع شي او د هغه نه به حفاظت کوي. دوستانو، له تاسو نه یوه هیله لرم دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نارینه‌و په باره کې داسې فرمایلی دي: غوره شی چې په دنیا کې الله تعالی نارینه‌و ته ورکړي دي هغه نیکعمله او صالحه ښځه ده. هو، همدا ښځه چې د خپلو اولادونو په ښه توګه روزنه کوي او وروسته له الله جل جلاله او د هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په اوله درجه کې د احترام او اکرام وړ ده. یو نفر له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې د خدمت لپاره تر ټولو وړ کس څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: مور. بیا هغه کس وویل: بیا څوک دی؟ ورته وویل شو: مور. بیا هغه کس وویل: بیا څوک دی؟ ورته وویل شو: مور. په څلورم ځل ورته وویل شو چې پلار. دوستانو، ښځه که مور وي، که خور وي، میرمن وي او یا ترور یعنې خاله وي، باید چې ډیر قدر یې وکړو، ځکه ښځه د سړي جنت ته د تلو سبب دی. دوستانو، موږ تاسو له پکار دی چې د خپلو لوڼو ډیر زیات ښه تربیت وکړو، ځکه چې کله هم موږ د خپلو لوڼو ښه تربیت وکړو نو هغه به ټولنې ته ډیره ګټه ورسوي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.